बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। د پښتو ټایم لاین 1 وګو دوستانو السلام علیکم دوستانو. په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته د قیامت یو څو علامات درښیم. پیغمبر سلام ډېرې د قیامت نښانې بیان کړل دي. په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته د هغې نه یو څو ذکر کړم. دوستانو ویډیو په منځ کې سکیپ نه کوي ورنه تاسو به پوه نه شئ. نمبر 1 رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کله قیامت نږدې شي نو قرآن مجید به د ګانو بجانو په طرز تلاوت کیږي. کچاري موږ نن سوچ وکړو همدغسې ده. نمبر 2 هر راتلونکې زمانه به تېره شوي نه بدتره وي. نمبر 3 ګناه کول به آسان شي او خلک به ګناه نه ګڼي. نمبر 4 مسلمانان به مالداره وي مګر دینداره به نه وي. نمبر 6 د دنیا مالدار خلق به بخیلان شي یعنی کنجوسان. نمبر 7 جهالت به عام شي. خلق به دنیاوی تعلیم کوي لیکن دینی به پریښوي. که چېرته موږ نن سوچ وکړو همدغسې ده. ټول خلق په دنیاوي تعلیم پسې ورپسې دی او دینی تعلیم یې پریښی دی. نمبر 8 خلق به د زکات حقدار نه وي لیکن زکات طلب به کوي. نمبر 9 زنانو به جامې اغوستې وي لیکن بیا به لغړې وي یعنی دومره نری جامې به کلي وي چې په هغې به د دیو بدن ښکارېږي. نمبر 10 په زمانه کې به برکات ختم شي. کالونه به د میاشتو په شانتي وي، میاشتې به د هفتو په شانتي او هفتې به د ورځو په شانتي او ورځې به د ګنټو په شانتي وي. نمبر 11 د عرب په سرزمین باندې به پراخي راشي او د مدینې منورې آبادي به زیاده شي. نمبر 12 د مال د محبت د وجې به زنانه هم د خپلو خاوندانو سره په تجارت کې شریک وي. نمبر 13 خلک به د صحیح حدیثو نه انکار کوي او په دروغو پسې به ورپسې. نمبر 14 هر څوک به غواړي چې وجود یې مضبوط شي. نمبر 15 د بې حیا ښځو او د ګانو بجانو سامانونه به زیات شي. نمبر 16 د خلکو په منځونو او په زندګۍ کې به خشوع ختم شي. 17 دروغ ویل به زیات شي او خلک به د دروغو ګواهیانې ورکوي. نمبر 18 په دین باندې به عمل کول داسې شي لکه د اور شغله چې په لاس کې ونیسي. نمبر 19 زنا به اسانه شي او د زنا کولو اسباب به هم زیات شي. نمبر 20 مسلمانان به په هر کار کې د کفارو تابعداري او پیروي کوي. نمبر 21 قرآن مجید به خلق د معاش ذریعہ جوړه کی. نمبر 22 کفر به آسان شي. د سهار نه به انسان مسلمان وي او د ماښام نه به کافر او د ماښام نه به مسلمان وي او د سهار نه به کافر. نمبر 23 سود به عام شي. نمبر 24 فتنې به زیاتې شي او دینی علم به کم شي. نمبر 25 سړي به کم شي او ښځې به زیاتې وي. ویډیو هم خوښیږي ویډیو لایک کوي او چینل سبسکرایب کوي. ویډیو د نور ملګرو سره هم شیر کوي تر څو هغوی ته هم استفاده والي. والسلام.